سلامونه او نیکې هیلې. د نقل معلوماتو په اړه ښه خبر دا دی چې په سعودي عربستان کې د افغانستان سفارت ټولو درنو سعودي میشتو هیوادوالو ته په ډیر درنښت خبر ورکوي چې د سفارت مشرتابه د هڅو په پایله کې سعودي عربستان د افغانستان سره د خپلو همکاریو په دوام کې د نقل معلوماتو بهیر یو ځل بیا پیلوي او ټاکل شوی چې په راتلونکي اونۍ کې د دې پروسې عملی کار د سعودي عربستان په دفترونو کې او په ریاض کې د افغانستان سفارت له لارې پیل شي. د یادونې وړ ده چې دا پروسه د غوښتونکو د نوبت پر اساس پرمخ ځي. د سفارت مشرتابه د هڅو په پایله کې د سعودي عربستان شاهي هیواد د افغانستان د وګړو سره د خپلو همکاریو په دوام د نقل معلوماتو د بهیر د پیل لپاره د یوې نوې نیټې په اړه خپله ژمنه بیا څرګنده کړې ده او ټاکل شوی چې په راتلونکي اونۍ کې د دې پروسې عملي کار د سعودي عربستان په دفترونو کې او په ریاض کې د افغانستان سفارت له لارې پیل شي. د یادونې وړ ده چې دا پروسه د غوښتونکو د نوبت پر اساس پرمخ ځي. نو له همدې عمله د سفارت کارکوونکو لخوا د اړیکې د ترلاسه کولو وروسته له محترمو مراجعینو څخه غوښتنه کیږي چې سفارت ته د نقل معلوماتو او افغان پاسپورت ترلاسه کولو لپاره لاندې اسناد له ځان سره ولري تر څو مو د نوي افغان پاسپورت او د نقل معلوماتو اجراعات دواړه په یو وخت کې ترسره شي. لومړی په جوازاتو کې د ګوتو نښان یعنی بسمه درلودل، دوهم د کپیل څخه د تابعیت د بدلون لپاره تضمین یعنی موافقه، دریم اصلي پاکستانی پاسپورت او یا هم اقامه، څلورم د پاکستانی پاسپورت او د اقامې 3 کاپی، پنځم اصلي تذکره یعنی ستاسو پیژنپاڼه، شپږم 2 د تذکرې کافي، اووم د فوټوشاپ څخه پرته 8 قطع عکسونه، اتم د جوازاتو د ابشر پرنټ. د دغو 8 شیانو په درلودلو سره تاسو دغه د نقل معلوماتو پروسه او د افغان پاسپورت د ترلاسه کول په یو ځای کې په یو ځل ترلاسه کولی شئ. درنو مسافرینو د سوکاله او روښانه راتلونکي په هیله دا مسافر چینل سره یو ځای شئ. ستاسو د صحت او سلامتیا په هیله ښه وختونه ښې شېبې.